ښه ګرانو کتونکو دا د بوټي ته چې راغلي یو یا د باغ ته راغلي یو دغه بوټي موږ د ورور ته 4 کاله مخکې ورکړي وو نو دلته مختلفې ورایټۍ دي دلته وزره 9 مالټه هم شته وزره 1 هم شته او هغه کومه مالټه باندې چې موږ کار کوو هغه مالټه هم شته نو هغه درې واړه تاسو باندې ګورو دا چې ده د وزره 1 مالټه ده دلته تاسو باندې دا میوه هم ګورو د میوې دغه به یې هم وګورئ تاسې سایز یې وګورئ نسبتا لږه غټه ده او که چېرې د دې منځ تاسې وګورئ نو ډېره ښایسته جوسي او سیډلس مالټه ده دلته که چېرې تاسو دې مالټې ته وګورئ نو ښه داسې نری پوټکی او کم زړي ګوره دغه وړوکی دانه زړی پکې هغه پکې نیم شوی دی نور نو سیډلس ده او که چېرې جوسي تاسو ته وښیو نو ښه پرېمانه دغه لري جوس لري لکه ډېر نری پوټکی او ښه ښایسته جوس دا بوټی تاسو وګورئ ګر چاپېره تقریبا په دغه بوټي کې دې ته ورته بوټي دلته تلل شوي دي په 4م کال یې تقریبا شاوخوا 9 او 10 منو پورې مالټه ورکړې ده هر یو بوټي او دا د دې بوټي حاصل ده دلته نور بوټي هم شته د وزره 1 دغه شاته بوټي هم په تاسې کې راوړه دا یې وګورئ میوه یې که چېرې تاسو وګورئ ښه فوقالعاده ښه ښایسته میوه ده ښه سایز لري خو سایز یې لږ د میوې غټ دی او نور جوس او پوستکي ډبلوالی او دا هر څه ښه برابر دي داسې راشئ د خواته دغه بوټي ټول وزره 1 مالټه ده دا نور باغ هم ده ملګري دې وګوري دا بوټی وزره 1 دی دا هم وزره 1 دی دغه تاسو وګورئ د دې حاصل دا وزره 1 مالټه ده ښه ګرانو دوستانو په همدې باغ کې دغه بوټی چې دی یا دلته دا نور بوټي چې تاسو ګورئ دا ټول 4 کلن بوټي دي لکه دا باغ چې دی د نن 4 کاله مخکې جوړ شوی دی نو په دغه برخه کې چې دی وزره 9 مالټه ده یعنې مورو په نوم باندې کوم بلډ مالټه چې دی یا لال مالټه چې دی هغه یوه ده نو دلته که چېرې تاسو وګورئ نو اوس یې رنګ برابر کړی دی که څه هم د دې هغه اصلي پخوالي ته 1.5 میاشت پاتې ده اوس د قوس میاشت ده خو د جدي میاشت چې کله په دې میوه باندې تېرېږي نو د دې رنګ او خوند او هر څه به برابرېږي نو دلته که چېرې تاسو وګورئ د میوو چې دی په پوستکي باندې سوروالی راغلی دی او داخل هم زه تاسو ته ښیم د دې میوې نو په داخل کې هم سوروالی شروع شوی دی خو د دې دپاره که چېرې تاسو غواړئ چې دا میوه ډېره سره شي ډېره لال رنګ ته واوړي نو تاسو به دا پرېږدئ د جدي آخر ته یعنې د جدي میاشت چې کله پرې تېره شي د دلو میاشت کې وشکول شي نو دا به خپل اصلي حالت ته رسېږي دلته زه تاسو دا میوه غوڅوم تاسو به د دې د منځ اندازه وګورئ نو په دې کې اوس هم سوروالی کم دی دغه لال یا دا سور رنګ چې دی دا پکې کم دی خو د وخت په تېرېدو سره دغه یخه هوا چې کله پرې تېره شي نو دوی به د یخنۍ سره به هم د پوټکي رنګ نور هم سور کېږي هم به داخل سور کېږي نو د دې هم جوس چې دی ښه جوس لري ښه فوقالعاده ښایسته جوس لري او د دې مالټو بیا پوستکی نسبتا هغه نورو ته یو څه ډبل وي لکه دغسې که چېرې تاسو وګورئ هغسې ډېر زیات ډبل هم نه خو مطلب دغه د نورو مالټو نه د دې پوستکی یو څه ډبلوالی لري نو دا د دې 4 کلن بوټي حاصلات دي یا تاسو وګورئ دلته دغه بل بوټی ورسره وګورئ او دا بوټی که چېرې تاسو وګورئ نو دا ټول همدغه وزره 9 مالټه ده نو دهقانان کولی شي چې په خپلو باغونو کې د وزره 9 مالټې نه هم استفاده وکړي خو د دې نه هم یوه بله ښه ورایټي ده چې هغه هم زه تاسو ته ښیم هغه هم تاسو وګورئ چې هم یې مالټه ښه ده هم په مارکیټ کې ښه قیمت لري او هم د بوټو حاصلات او هم د بوټي شیپ او توافق دا شیان ټول برابر دي ښه دا په همدې باغ کې د مالټو هغه بله ورایټي ده چې موږ په دې باندې کار کوو دغه بوټي یوازې زموږ په نرسري کې تاسو ترلاسه کولی شئ نو دا مالټه نسبت د نورو مالټو ته هم یې حاصلات ښه دي هم یې توافق ښه ده هم په مارکیټ کې په ښه ریټ باندې خرڅېږي هم یې د میوې سایز ښه دی هم یې جوس ښه دی هم یې بوی ښه دی د مالټې هم یې رنګ خوند
یعنې په دې مالټه کې بیا بالکل هېڅ خو نشته. نو موږ زیات په دې مالټه باندې کار کوو. کم اندازه باندې 2009 مالټه موږ پیوندوو، یعنې موږ سره د دې بوټي او په زیات اندازه باندې موږ اکثریت بوټي چې دي هغه د دې ورایټي دي. نو بیا دا نور بوټي په تاسو ګورم تقریبا د 10 منو نه زیاته مالټه دې په 4م کال باندې ورکړې، یعنې هر بوټي مطلب هغه غټ بوټي کوم بوټي چې هغه مکزیمم حاصل ورکړی او هغه چې موږ وتلل تقریبا تر 10 منو پورې حاصل پکې و. نو د دې د حاصلات تاسو کتلی شئ. د مالټې که چېرې د دې سایز ته وګورئ ډېر ښایسته سایز لري او ښه یونیفارم دغه لري، سایز لري، ښه رنګ لري او ښه شیپ لري او ډېره ښایسته جوسي او ښه خوندوره مالټه ده. نو دلته د دې مالټې یو دانه زه تاسو ته راښکوم، دا به هم تاسې وګورئ، د دې منځ به هم وګورئ، پوټکی به هم وګورئ او جوس به هم وګورئ. دا په دغه شکل داسې نور دا زیړه مالټه ده او نور په رنګ او خوند او په جوس او د پوستکي په نریوالي کې یعنې د دې هېڅ خبره نشته. د دې جوس زه تاسو ته زبېښم که چېرې دا تاسې وګورئ نو ښه کافي اندازه جوس په دې کې موجود دي. نو دغه ونې به وایي تاسو ته نورې مخې دغه ونه به هم ګرچاپېره تاسو وګورئ چې 4 کلنه ونه څنګه تر 9 یا 10 منو پورې حاصل ورکوي او د بوټو رنګونو ته تاسو وګورئ، دې رنګ ته د دې بوټي شیپ ته وګورئ، یعنې هر څه د دې مناسب او برابر دي. دا نیمه دغه ما وخوړله، نیمه خو مې وزبېښه ده. نو تاسو د دې بوټي سیل وکړئ. دا بوټي ټول پکې راوله، دا مو ګوري. یعنې دا بیخي یوه بهترینه مالټه ده. په دې کې یعنې تر اوسه پورې څومره چې موږ دلته په مالټو باندې کار کوو نو یوه د هغه بهترینو مالټو نه همدا ده. نو موږ ځکه په همدې مالټه باندې زیات کار کوو. کم کار په دې نورو مالټو باندې هم کوو خو زیات کار موږ په دې باندې کوو. او د دې بوټي د 2009 مالټې بوټي نو دا زموږ په نرسري کې او هر کال زیات مقدار موږ د دې جنس بوټي پیوندوو. دا په همدې باغ کې د چکوترې چې په انګلیسي کې ورته ګریپ فروټ وایي د هغې یو ورایټي ده چې د دې بوټي موږ ورکړي ورته. دا د مارش سیډلس په نوم باندې یو چکوتره ده، یعنې سیډلس ده، بېدانه ده. که چېرې د دې نه یو باغ جوړېږي او خالص د همدې ورایټي نه جوړېږي نو هغه به بېدانه وي، ټوله میوه وي. خو دلته که کله میوه راوشکو نو یو نیم زړی به ولري، خو بهترینه د چکوترې او بهترینه ورایټي ده. یو میوه به یې تاسو ته راوشکومه، که څه هم دې کې مې یو څه وخت لا شته او د چکوترې څومره میوه چې افغانستان ته راځي د ترکیې او د نورو مملکتونو نه راځي. ځینې دي په دې کې سره رنګي خو دا په زیړ رنګ کې ده او سیډلس دغه ده ورایټي ده. دا تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې ولټوئ د مارش سیډلس په نوم باندې د چکوترې ورایټي ده. اوس خو نه، خو په آینده کې کیدای شي د دې لپاره ضرورت وي د خلکو تقاضا ورته زیاته شي نو بیا کولی شي د دې نه هم یو څوک باغ جوړ کړي. تاسو د دې حاصل هم وګورئ، تقریبا هغه د مالټو نه هم د دې حاصلات چې دي لوړ دي. نو دغه یوه 4 کلنه ونه ده، کولی شئ دې حاصلات هم تاسو وګورئ. تاسو به دا ویډیو وګورئ او زه به دا د چکوتره مې چې نیمه کړې ده زه به د دې دا میوه وخورم. بهترینه ذایقه لري چکوتره، خو داسې عامه میوه نه ده په افغانستان کې. ځینې خلک ترې استفاده کوي، خصوصا ځینې ډاکټران د دې توصیه کوي د شکر مریضانو ته او نورو مریضانو ته. مطلب یو د ستروس په خاندان کې یو بهترین جنس دی چکوتره. او دا بیا په چکوترو کې یوه بهترینه ورایټي ده چې په افغانستان کې په شرقي زون کې ښه توافق لري او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
بې دانه چکوتره ده، بوټی ښه وده کوي، ښه توافق لري او ښه پرېمانه حاصل نیسي.